إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، غد گناهونه من بیانول دغه تفصیل دې لپاره چې موږ ته ځان ساتو. په آخرني درس کې موږ د زنا په باره کې خبرې کولې چې زنا یو غټه ګناه ده. اولی غټه ګناه ده، دا خبره موږ تفصیلي بیان کړې وه. اولی الله دا زنا حرام کړې ده، دا خبره موږ تفصیلی بیان کړې وه. او دا خبره موږ ذکر کړې وه چې زنا هم اقسام دي، درجې دي. نو هغه اقسام موږ ذکر کړي وو. باقي چې کوم مسائل تعلق ساتي د زنا سره هغه به انشاءالله په ننني درس کې بیانو. زنا والعیاذ بالله، الله سبحانه وتعالی چې منګ لري ساتي، هغه ګناه ده چې ابلیس او شیطان دغه غواړي چې انسانانو کې دا ګناه خوره شي. حدیث کې راځي، امام ابن حبان رحمه الله راوړی او امام ابن ابي شيبه راوړی. ابو موسی اشعری رضی الله عنه روایت ته رسول صلی الله علیه وسلم وی چې ابلیس د خپل لخر خور کی کوم چې وړه وړه شیطانان دغه خواره کې به ځمکه کې. نو بیا ورته وایي چې تاسو کې کم یو کس مسلمان ګمراه کو، نو البسته التاج علی رأسی، نو زه به د هغه په سر باندې یو تاج ږدم، هغه له به انعام ورکوم. د ابلیس کوم چې د شیطانانو مشر دی، هغه د کشرانو ته دا خبره وکړي. نو بیا ورته دا وایي په تاسو کې به ما ته نږدې سړی هغه چې په مسلمانانو کې غټه فتنه خوره کړي. نو یو پسې راشي اولنی د ابلیس ورته دا څه کار وکړو، هغه پلاني باندې مې کوشش وکړو تر دې چې خپله ښځه یې طلاقه کړه. یعنې دا کله نه کله شیطان دا چلون کوي چې د ښځه خاوند وران کړي د یو بل سره. بیا ښځه صبر نشي کولی، خاوند نشي کولی، کور ټول وران شي. دا د شیطان کوشش. نو دی راشي د مشر ته وایي چې ما هغه پلانې مجبوره کړو دې ته چې د ښځه طلاقه کړي. هغه ورته چې دومره غټ کار دې نه دی کړی، به د بلې ښځې سره واده وکړي. بل راشي نو بل ته وایي تاسې چلو کوئ، ما خو دا چلو کوو چې د پلاني او د پلاني په منځ کې دشمني ما پیدا کړه. پلاني او پلاني به ډېر کېناستو دي، یو بل سره ډېر محبت یو. ما کوشش وکړو، مجبوره مې کړو دواړه دې ته چې دواړه په یو بل پسې اسلحه راوالي، یو بل سره دشمني وکړي. دا شیطان ابلیس ورته دومره غټ کار دې نه دی کړی، سورج به بیا دوی روغي. بیا پسې بل راشي دریم، رسول صلی الله علیه وسلم وی د ابلیس ته تپوس وکړي چې تاسې چلو کوئ. په هغه پلاني مې کوشش وکړو حتی زنا، تر دې چې زنا یې وکړه. زنا مې ورته ښکلې ښکاره کړه، زنا یې وکړه. نو ابلیس ورته وی نعم ما فعلت، تا سم کار کړی دی. بیا ځان ته رانږدې کړي، ویضع التاج علی رأسه، او د هغه په سر باندې تاج کېږدي چې د صحیح انعام حقدار خو ته یې. چې یو مسلمان دې مجبوره کو تر دې چې هغه دې زنا طرف ته راواړو، یا تر دې چې په هغه باندې زنا وکړه، د صحیح انعام حقدار ته یې. ګوره د شیطان په دې عمل باندې ډېر زیات خوشحاله شو. د دلیل په دې باندې چې دا زنا یو غټه ګناه ده او دا د انسان دنیا او آخرت چې دغه تباه کوي. ځکه روایت کې راځي چې مسلمانانو اتقوا الزنا، ځان د زنا نه لرې ساتئ. په دې کې شپږ خبرې، ثلاث فی الدنیا و ثلاث فی الاخره. درې په دنیا کې انسان ویني، درې په آخرت کې ویني. په دنیا کې داري چې د مخ هغه روب او ښکلوالی هغه ختم شي. دویم دا چې عمر کم شي، زناکار انسان عمر کمی. سبحان الله، تاسو چپ چاپیره نظر وچلو چې کم سړی تاسو پیژنئ او هغه په دې مرض کې اخته وي، دغه عمر کمی. دریم دا چې
غریبی په ډیره زیاتې په مال کې برکت نه او په آخرت کې دري چې الله سبحانه وتعالی غضب او سخت حساب کتاب والعذاب بالنار او عذاب بہت ملویږي په جهنم کې. درې خبرې په آخرت کې درې په دنیا کې. دلیل یې باندې چې غټه ګناه ده. ځکه روایت کې راځي امام ابن کثیر ذکر کړي چې رسول صلی الله علیه وسلم وی ما من ذنب بعد الشرك بالله اعظم عند الله من نطفه وضعها رجل في رحم لا يحل له. د شرک نه بعد غټه ګناه ده الله باندې زده چې سړی راولګي او د منی قطره یو دیشي بچی دانی ته واچي چې هغه د لپاره حلال نه دا غټه ګناه ده د شرک نه بعد. الله سبحانه وتعالی دې موږ ساتي. نو باقی چې کوم تفصیل پاتې د مسلې مبارک ان شاء الله غبنن کو او هر خبره واضحه د دې لپاره کو وضاحت زیات دې لپاره کو چې موږ په خپو شو زموږ معاشره دې قسمه ګناهونه ځان لري ساتي. دا خبره هم وکړه چې موږ په تیر شي درس کې دا موضوع بیان کړو چې الله ولې زنا حرام کړی. نن به یو دا خبره بیانو چې د زنا اسباب دي لاري دي. د دې زنا اسباب دي لاري دي چې باغی باندې انسان زنا ته رسي. دا لاري به بندول وړي کله چې دا لاري ته بندي کړي نو ته د الله په توفیق سره د زنا نه به حفاظت کیشي. چې څو پر د لاري کولاوي نو د يرشتي چې کې دي چې د سړی په زنا کې واقع شي. هغه لاري چې انسان زنا ته رسي دغه بندول پکار دي. هغه به زه په تادی سره یو څو لاري هغه تاسو ذکر کوم چې موږ ټول ځان لري ساتو د لاري ځان ته بندي کو. اولنۍ لار چې انسان زنا ته رسي هغه د سترګو حفاظت نه کول. د زنا شروعات چې دغه د سترګو نه کیږي د سترګو نه د زنا شروعات کی چې سړی د سترګو حفاظت نه ساتي دغه نور د بدن د هر اندام حفاظت ساتي خو هغه دومره فائدہ نه ورکوي. بنیاد چې دغه سره هغه د سترګې دي. د سترګو دغه شی چې د ټول کارورانی نو بنیاد کته دا وی چې د زنا نه په حفاظت کیم او چېرته به دې ګناه کې واقع نشم نو د خپل سترګو حفاظت وکړي. سترګې به کوزي ساتي. خاص کر نن سبا د فتنو په دې دور کې هر طرف ته فتنې دي نو په دې کې مؤمن د خپل نظر حفاظت کوي. ذکر الله سبحانه وتعالى بالقرآن کې بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم ويحفظوا فروجهم. الله مؤمنان سړو ته دوی چې خپل سترګې حفاظت کوي او د خپل عورتونو حفاظت کوي. ګوره عورت د سترګې نه بعد ذکر کړي د دلیل له بدی باندې چې بنیاد د سترګې چې د سترګې خیال دی وساتو د عورت په خیال ساتل کی. او کوم سړی چې د سترګو خیال نه ساتي د عورت غالبا هغه په حفاظت کې نه وي. الله سبحانه وتعالی باغي بسی وقل للمؤمنات يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن. او خزو تم دا وای کوم چې مسلمانان خزيري جوړي د خپل نظرونو حفاظت کوي د خپل نظرونو د کوس ساتي ويحفظن فروجهن او د خپل عورتونو خیال دي ساتي. نو بغیر ضرورت بغیر وزره سړی نه روا چې هغه پردي خزي ته ووري. یو هغه زنانه دي چې دغه لپاره محرم ده هیڅ خبره نه وي مخته کتهش او کمی زنانه چې پردي زنانه حسابيږي د لپاره ناغوي ته د نشي کته الا د چې وزري ضرورتي هغه جدا مسله. لکه مثال کې وسره ډاکټر دی او په درځي کې بل زنانه ډاکټر نشي چې علاج وکړي مجبورن دي ډاکټر په شرازي او پاګه کې مخ کته ضرورت راځي د بدن سېسه اب لازمي نه ډاکټر نه د وزر شو دې ټیم کې کتهش د شان زنانه کچته دې ضرورت راشي او وزر راشي نو پاګه ټیم کې هیڅ خبره نه کتهش. خو نور بسړې او خزه د خپل نظرونو حفاظت کوي. سړې به د خپل نظر حفاظت صرف دین نه کوي چې خزو ته نه ګوري بلکې الکانو ته هم نه ګوري. خاص کر هغه لکان چې دا وی ګیرو بریت نه راغلي کچا لکانی دا وی د لاسم فتنه جوړي غټه فتنه دا وی د لاسم جوړي. تر دې چې ګوره زموږ د دین مشران چې هغه امامانو په علم کې او په تقوا کې
هغوی به یوازې نه کېناستو چې د هلک سره چې هغه به ګیر او برید نه و، ځکه چې یو خو د فتنه جوړېږي، بله کېدای شي څوک بدګماني وکړي، د خپل ځان حفاظت به کې. زموږ په دې خلکو کې حقیقت به وایو، که څوک پې خفه کېږي هسې به خفه کېږي، الله دې خوشحاله کړي. خو موږ څوک په دې نه شي خوشحالولی چې حق پټ کړو. نو زموږ په دې بعضو خلکو کې دا مرشتي چې هغوی د هلکانو د ټیغ ټیغ ګوري، که چېرته هلک رواني نه دی به سترګې 2 په ځای 4 کړي او ګوري را ګوري به، نو اکثر به د هغه سره رور رواني یا به سره پلار رواني او دی به دا بدګماني کوي چې دا کس چې د ځان له راوستی داسې شتي که نه شي د بعضو خلکو کې. ښه زموږ په دې قوم کې دا مرشتي وره، دا به منئ چې کومه غلطي به موږ کيي هغې ته به غلطي وایو، او د هغه وخته پورې زموږ معاشره نشي برابر کېدی چې څوک پر موږ خپلې غلطۍ ته غلطي نه وي ویلي. دا مرشتي چې دا بعض خلک که چېرته هلک ویني د هغه ته به ټیغ ټیغ ګوري، که ته ورته وایي چې ګوره د سترګو حفاظت کوه، سترګو حفاظت خو خلک د ښځو نه کوي، دا خو سړی دی. نو ګوره چې د کوم ماشوم ګیر او برید نه راغلي د دې د لاسه هم فتنه جوړېږي. نو شریعت تا ته دا وایي چې په دې وخت کې هم ته د خپلو سترګو او د خپلو نظرونو د دې به حفاظت کړي، او د حفاظت او بازارونو کې کې بازار د سړی لړ چې بازار کې غټه فتنه، ځکه د عید ساتي حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي په دې ځمکه کې چې د الله کومه ځمکه بدي شي هغه د بازارونو د ځمکه، او د الله چې په دې ځمکو کومه ځمکه خوښه نه هغه د جوماتونو د ځمکه. حتی الوسه کوشش کوو چې بازار ته لاړ نه شي، الا دا اوس مثال کې داسې کار راشي چې هغې نه بغیر ګزاره نه کړي، نو سړی خیر دی که بازار ته لاړ شي د ضرورت مطابق کار کوو، دا به نه چې پالتو به ګرځي د شی په څو دی د په څو به میلاو شي، نه په اخره کې بیا راوځي بیا بل ته د بعض وي څه ازاده وکړي. نو ګناه په ځای کې سړی څنګه څه ازادی د ورته ورو ځان الټه خک ځان ګناهګاری هسې چې ته څه ازادی ته ځان تباه کې. نو بازارونو ته بغیر ضرورته مه ځئ، او که چېرته لاړ شي بازار ته نو دومره وخت پکې تېروئ چې څومره ستاسو ضرورت وي، او زر ته زر د بازار نه د وتو کوشش به کوې همیشه. بازار هغه ځای چې الله سبحانه تعالی بدي شي، نو څنګه ته به یو داسې ځای کې هسې وخت تېروې چې کوم ځای د الله سبحانه تعالی بدي شي. جومات د الله سبحانه تعالی ټول نه زیات خوښي، نو راشه دا خلک د دې جوماتونه چې سلام وګرځي داسې منډې وایي ته به چې د جیل کې ناست دي، د دې ځای نه به وځي. ولې ځکه چې شیطان ورته دا ځای نه دی ښایسته کړی، شیطان ورته هغه ځای ښایسته کړی. نه هلته به چې د پردۍ زنانه د چا ښځه به وي، د چا مور به وي، د چا خور به وي، د چا لور به به روانې، دا ظالم به ورته ګوري. دا هغه انسان به ورته ګوري چې دا بې ایمانه مې او بې غیرته مې، ځکه چې کوم سړی ایمانداري او کم سړی غیرتمني نو په هغه کې دا صفت نه وي چې هغه د چېرته پردۍ خور ته یا پردۍ مور یا زنانه یا د چا لور ته وګوري، نه دا کېدی نه شي. یو خو د الله سبحانه تعالی نه یېرېږي، ټول اوله خبره دی چې دې سوچ کوي چې الله معیني، او دویم دا چې د خپل مور خور سوچ هم کوي، او څنګه چې کوي داسې به درسره کېږي، او څه چې کوي هغه به ریبې. نو څنګه چې ستا خوي او ته د نورو خلکو ته په هغه نظر ګورې، نو دا ځان سره لیکل ساته، او په زړه دا خبره ولیکه چې څنګه ته د چا زنانو ته ګورې دغه شان ستا هغې ته هم خلک ګوري. که ته به د مسافرو کې خوشحاله ناست یاره زموږ ښځې ډېرې درنې ښځې هغو ته څوک نشي کتی، ته دا خبره مه کوه چې څنګه ته کوې داسې به کېږي. دا قرض دی. علما وی زنا قرض دی، او که ستا په کور کې ښځه نه وي چېرته زنانه نه وي، نو ستا د دې کور د دې دیوال سره به څوک زنا کوي، خو کوي به د کور د دې دیوال سره بدله کوي به د داسې قرض دی چې دا چېرته نه ختمېږي، دا به لازم تا نه څوک اخلي دا قرض. نو د خپلو سترګو حفاظت په بازارونو کې، په عامو ځایونو کې، بازار نه علاوه په ګاډیو کې سړی ناستي، په لاره کې چې ته روان یې، عامو لارو کوڅو کې کوم ځای کې زنانه راشي، نو ته د خپلو نظرونو حفاظت کړه. دا بس څه وایي. نو موږ څه وکړو اوس هغو چې پرده نه یې کړي. ګوره الله ویلي قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم، الله ویلي سړو ته ووایي چې نظرونه کوز ساتي. بیا بل ځای کې الله ویلي علیکم انفسکم، ای ایمان والو د خپل ځان سوچ کوئ. نو ما ته به ځان د جهنم نه بچ ساتو، داسې ده که نه ده؟ ما ته به خپل ځان بچ کوو، کوشش به دا کوو چې الله زموږ نه راضي شي، کوشش به دا کوو چې الله چې ته موږ نه ناراضه نه شي. که نه موږ به دې ته ګورو چې دا مخامخ سړی څنګه دی. اوس یو سړی دی سینما یې کولاو کړه، پای کې فلمونه لګوي، او ته به کې ناسې ډډه دې لګولې ده، څه وکړو بس هغه کولاو کړی دی، نو موږ ورته څه ووایو؟ دا څه خبره شوه؟ یو سړی بس ګناه کوي ته به سره پکې شریک یې. دا بعض کسان
ډیره کې به مشري په کور کې به مشري خ طاقت به رسي خوس به رسي کشران به ټي وی راوړي د وسرم ناشي الکه بس دوی راوړل نو سمو ته ویل دا هغه سړی دی چې دغه هیڅ احساس نشي چې دا یو ګناه ده دغه یو باندې جوړ کړی وي دوی راوړل نو دته هم ځړ کی لکه چرته یو زنانه ته ویني چې هغه په غلط شکل یا هغه په بے حیا زنانه یا وریاذ بالله زناکاری هغه څنګه تر خپل ځان حفاظت کوه ته د خپل ځان حفاظت کوه دا پرې د زنانه په څنګه کپړو کې او په څنګه بورقه کې دغه شان دی ټیویانو کې چې زنانه راځي نن سبا غټ بیماری ده چې دی ټیویانو د لاسو د موبایل د لاسه ګناه مونږ ته ګناه نه ښکاري دا خبرونه بار کو نو جی مونږ به خبرونه یینو صحیح خبرونه ګوره 90% خبرونه چې بیانول کېږي د سوق بیانې د خزي بیانې خنو به کوم ځکه په قران او حديث کې د استثناء راغلي ده چې خبردو خزو ته مګوري الا د چې خبرونه بیانې نه غوته ګوري دغه خیر دی دغه ته ګوري چې دا خبرونه بیانې ته کوم ځکه دا خبر راغلي کچا د دې استثناء معلومه یو موږ د په کې موږ بیا خبرونه ګورو موږ د دې اجازه شته شریعت کې وجدي زنانو ته ګوري د چې خبرونه بیانې دا یو قسمه خاص زنانه دي دا چې باندې جوړ کړی موږ ځان خبرونه ګورو دا کوم چې خبرونه ګورو دم اسی درو وای د تجربه خبره کوم بس مثال کې چینل لګولي 900 چینل به ډیش کې راځي 900 یا 600 یا 300 یو به کې چر دي چې چینل چې کله کله به تلاوت لګي نه دی وسوي بجې دغه د پاره مې لګولې مې چې مکې نه یلار شم مکې ته مدینه نه لار شم مدینه ته کنه 900 چینل ته لګولې او دغه یو د پاره مې لګولې نه د یو کم 900 چینل ته سره سکه به کور کې دنه په دې کې نور هیڅ نشتی چې کم چینل لړې پای کې به زنانه راځي چې کم چینل لړې پای کې به دې سالک راځي چې هغه کانوم د ځنه فتنه جوړ کړی الکان به کې میک اپ کوي الکان به کې زنانو وسره ځان یو شان کړي هغه یو فتنه شي نو د خپل نظری حفاظت وکې د ټیویانو ته وګوري د خپل نظری حفاظت وکې د اخبارونو کې چې کوم تصویران د زنانو راځي د تم کټګوري نه راوایي موږ ته په دې شي چې شی د اخبار د زنانه کوم چې د اخبار کې راځي او کوم چې ټیویانو کې راځي خبرونه بیان دا ګوره موږ ته سره پر دې زنانه نه ښکاري ته به دا چې زمونږ خپل دې سرشته او زمونږ شی دوی ته ګوره او کو چې دې په لار روانه دوی ته وګوره نظر کو ساته دې ته وګوره خو په ټي وي کې چې کومه د ناس تر د خبرونو بیانې یا په اخبار کې تصویر دی یا په میگزین کې تصویر راغلی دی ته ګوره دا ټول حرام کارونه ټول ناروا کارونه او دا ټول د زنا طرف ته ولار ده چې سو پوری ته خپل نظری حفاظت نه کړي دا هغه وخت پوری ته د زنا نه نشي بچ کړي الله سبحانه وتعالى زموږ د نظرونو حفاظت وکړي دا یو لار شو دوی ملار چې انسان زنا ته رسي هغه د چې د خزو بهر تر وته د کورونو نه او په بازارونو کې ګرځیده پالتو ګرځیده او د ډول سنگاري کړي د یو عظیمه فتنه د نن سبا وخت او د یو غټه فتنه ده چې د دې د لاسم ډیر خلک چې هغه په زنا کې واقع شي الله سبحانه وتعالى د خپل پیغمبر بیبیانو ته وي وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیه الاولى الله خپل پیغمبر بیبیانو ته وقرن فی بیوتکن کینه په ځان لازم کې د خپل کورونه دا فائدہ به یاد ساتي ګور دا کورونه په اصل کې د رسول صلی الله علیه وسلم دي خو دې کې د کورونو نسبت چاته وشو دی بیبیانو ته وشو مطلب دا چې د خزي زه دغه کور دی وقرن فی بیوتکن زنانه خپل ځای چې دغه د کور دی بے پایدی او بے عذر او بے ضرورت د خزي لپاره بهر ته وته د ناروا کار خاص کرنن سوا چې کم بازارونه دي او په بازارونو کې چې کم چلونه روان دي او کم فساد روان دي کم فسق او فجور روان دي انسان ته حیران شي بالکل نه د خپل زنانو حفاظت کوي دي چې هغه بغیر ضرورت بهر ته مپرې دي به دې کې د فائدې لپاره د خبره ذکر کوم زموږ په معاشره کې درې قسمه خلک دي یو هغه دي چې بالکل خزو له اجازه ورکړي نو خزه دي چې دلته سړی چې تېنی یدا بولخه دغه سره بترخ کې هم بس معمولی چې خبره یو بس پر سره رواچي وزي سړی غم خادیو بازار او هسپتال او هر څه چا بسري اگر دي زنانه بسري نو زنانه
خود دې سي لکه سړی. نو ګورو زنانه دومره اجازت ورکول غیله چې هغه د بازارونو کې بغیر ضرورت ګرځي او سړی شتي کورګي او د کورګي سړی نه جدا مسله او دې سي دې ګرځي نه روا کار دي د فتنې دروازه ده. دویم زمون معاشره کې بل مرز ده کته ته وي چې زنانه دي سیمه پرې ده یو به دي سي پابندي ولګي دي سي پابندي چې ډاکټر ته نه پرې دي سي پابندي ولګي د باز په خپل ګمان کې چې کم غیرتيان دي دا خبره کوم ځان ته غیرتيان وي د پلار کور ته نه پرې د بدیز کې غیرت راخاره کوي ها چې کور ته نه پرې پلار کور ته پلار د دې پیدا نه پدې کې تسيري یا مثال کې روري دي یا ترې دي یا مامای دي یا نیکه دي په دغه ځینې کې بده غیرت کې په کور کې بدنه د کاکا زوی د ماما زوی نه شي هغه ځکه د غیرت نه راځي چې نه د زمانه تر زوی کور ته نه راځي یا زمانه ماما زوی نه راځي نه دې کې سوچ نشتی او که ته وی چې یاره زنانه پرې د دوه شپې والته وکي د پلار کور سور بشي شین بشي الته دا ولته نه الته سه الته پلار دې الته رور دي اولته ماما دې اولته تر دې اولته نیکه دې الته ټول خلک دي جغیس خبر نه کده الته لاړ شي او ویني هیڅ حرج نشته تستابل کور کې چې ځوانان دنه ناشتي او په منځ کې او وزیرانه نوځي دوی برګه سونه چې دا خو خپل دی وي دا کوم وزیر چې نکاح کی نه دا غوینه پړد نشتی او کم چې د زنانه باندې حرام دي نه الته به دې ځان ته غیرت راي دی نه دا خلک دي چې دوی په مسله پوه شي نه زنانه سره دومره ځته هم نه کی دی باز نیم کسته و چې دا زنانه دي شو کې چې د چکر باندې وباسه زه په چکر دا په دشیو ته به چې بده چې د اسمان نه راکوشي سي چلو شو رسول الله سلام بتو په سفر باندې قران دازي وکول د خپل خزو بمنس کې وې کوم خزینو چې وروته به ځان سره بوته په سفر ځان سره بوته jihad لورونه ځان سره خزه بوته اکده ته وې چې خزه چې ته بار ته وبځه بده ځان دي شو ته به چې داسه خاص سړی دی چې دي نه جی زمونږ د عادت نشتی خزه بار ته وسته دا اوس د دې مسله باندې پوښښ نه د خزي بکور کې کېناستو مطلب دا نه دی چې دا به ډاکټر نه پریدي او دا به د مور پلار کړه نه پریدي او دا به چې ته چکر نه وباسي نه دی دا مطلب خو نه موږ کور کې ناشته مطلب دا دی چې بغیر ضرورت د کور نه نوځي خاص کر چې خاون وسره نه چې زوی وسره نه پلار وسره نه به نه دی وته په کار زنانه ول نن سبا دا مرز راوته چې سلور 15 زنانه لاړي شي یوځي نه سړیم کور کې خوشاله دي وځه خیر دی هغه سلور 15 یوځي لاړي وي لکه چې یوځي لاړي چې به فتنه نه دا جیبه خبره چې سلور 15 جنکې یوځي رواني به په دوی مطمئني وي فتنه نشتی چې یو رواني به فتنه ده څه خبره شو فتنه کې یو رواني او که سلور جنکې رواني سلور جنکې درې رواني فتنه دي ټول نه جوړي دي څه کنه جنې خو جنې ده که سلور رواني او که 15 رواني او که شل رواني فتنه دي جوړي او چې څومره جنکې ډيري په یوځي کې ډيري جنکې راځم کېږي الته فتنه ډيري نو دریم قسم خلک هغه دي چې هغه په دې مسله باندې پوهي چې زنانه بغیر عذر کور نه بهر پر خودنه دي پکار او چې کله عذر را پیښ شي نو به هیڅ خبر نه وته شي د خاون سره په چکر باندې تللی شي د کیس حرج نشتی کله نه کله کې خاون ځن سره وباسي بازار ته د کور لپاره سامان اخلي په دې کیس حرج نشتی نو په دې مسله باندې ځن پوه کوي چې په دې مسله باندې ګورې ځن غلط پورسي او بیا به چیرې الټه بل ځاخه جوړه کوي کوم سړی چې مسله پوه نشي نه دی به نور څه به شروع کیږي چې مسله باندې پوه شوی نه نو په مسله باندې ځان پوه کوي د زنانو د کور نه وته په بازارونو کې ګرځیدا او د ډول سنگار چې کوي د یو غټه فتنه ده د دلاسه زنا خوري به دې کې فائدې لپاره د خبره ذکر کوم ټول مسلې په تفصیلا ذکر کوم چې موږ ته د هر خبرې پته ولګي د نن سبا چې کوم بورخي راوتی او د زنانه استعمالي غالبا د بورخي چې کومي د غیر شرعي بورخي صحیح بورخه چې کومه ده چې شریعت زمونږ غواړي هغه دغه بورخه کوم چې د عربي زنانه استعمالي په سر باندې لپاسه راځي او پاغي پسې بیا دویم نمبر کوم چې زمونږ د پښتني زنانه چې هغه ټوپي والا بورخه او دا غینه د عربو د بورخي خدي ټوپي والا هغه په دی وجه چې دی کې لستونی لاسونه به کورن باسي به کې لستونی نه نو چې کله زنانه ماشوم راوچتي یا سامان راوچتي دا بورخه راوچتي لیدلم دي کنه دا به کې نقصان شته کې نشته نه کپڑے ښکارش بدن ښکارش
کدی کې لستونی وي نبی د دې برقې نه مزدار و خو په شرط دې کې لستونی پکې وي خو لستونی پکې نشتی نو که څه خوري سسکی یا ماشوم را لږه کې نه یا ګاډي کې ناسي ګاډي ولته کرای راکا نبی بلځه برقه راړي چې کله کم ځینې پیسې راړي بټوه دې څه شي راځي نه پیسې راخلي نو صحیح برقه شرعي د عرب زنانه چې په سر باندې چې لپاس رواچي او کته دي سي پرتې د شرعي برقه د خک کولاو په دې کې د بدن د سیز پته نه لګي چې د دې زنانه ملا دومره ده د دې زنانه ولې دي سي دي د دې زنانه سر دي سي دي لاسونه دومره سیز کې د دې اس پته نه لګي ټول زنانه پټي او د کمی برقه چې غالبا استعمالي چې په دې وګو باندې لپاس پرتې د غیر شرعي برقه په دې وګو لپاس چې دا عامي زموږ د خلکو کې دغه چلی برقه په دې وګو باندې لپاس راځي لکه د واسکټ په شامل چې بند کې مخه ته نه دا برقه غیر شرعي ولې چې دې کې د زنانه د ولو پته لګي د وګو پته لګي چې دا دې وګي دي د سی وګي دي نه دا صحیح حجاب دې ته نه ویل کی شرعي او دا کوم چې په بازارونو کې نن سبا کېږي دا پړونه چې راچولې او وړغونته کې نریلو پټه راغسي 2 میټره او هغه صرف د خلینه توکړي پوز ښکاری سترګې ښکاری روز ښکاری ویخت ښکاری او سې پټ کړي خله پټ کړي خله پټ کړي دا کوم زی پړده او د ځوان شیروي زمون کور کې شریف پړده کې الحمدلله ندغه په خپل کورونو کې د صفای اعلانو کې چې دا لوپټي مو پټي او د صادري جدي په مخ رواچي او زیګرزي د غیر شرعي طریقه ده د فتنې او غټه دروازه ده ځکه چې کپڑے ټول ښکاری بدن ټول لاندې ښکاری خو صرف دومره دی چې په مخ باندې سيو یو لوپټي را تو کړی اکثر په لوپټه کې او په صادر کې دنه مخ ښکاری او غټه فتنه دغه د لاسه جوړي مخ ښکاری سترګې د ښکاری پوزه پټ کړی د خله پټ کړی د خله نه کومه فتنه جوړي خفي به پټ کړی خا فتنه اصل د سترګو نه جوړیږي اکولا مخ نه جوړیږي اکولا او پټکړي خپې پټکړي به له سني نه زنانو دالي باس کم دی او د قسم برقي استعمالول د نن سبا غټه فتنه ده بیا د کپړې چې کوم زنانه استعمالي په کورونو کې دنه نه په کورونو کې دنه احتیاط پکار دی چې کله بچي د شي چې هغه په خبرو باندې پويږي هغه په حرکت او سکنات باندې پويږي نو به مور پلار نه د پکار چې هغه د شي لباس استعمال کی چې هغه په دې بچو باندې غلط اثر پرې باسي بس میان دي شي چې هغه خیر دي زما زوی دی او خیر دي زما لور ده صحیح ده ست زوی دی ست لور ده خو ته به دوی په محکم په حدودو کې ځان ساتي پلار دي شي لباس استعمالي ولې زما زوی ده زما لور ده نه دوی په شي دوی په خبر رسي دغه په مخ کې ودی سي لباس استعمالي چې باغ باندې غلط اثر نه پرې باسي چې سترې بچو په مخ کې کې او څنګه لباس استعمالي دا بچي ګوره ستا نقل کوي باغ کار کې مطلب ډېر د سي دوسی ګور کم پلار چې سیګریټس کی کم پلار چې نسوار لګي کم پلار چې فلمونه ګوري کم پلار چې کنځلي کوي بچي ماغه شان چل کوي کم پلار چې ګیره خري بچي ماغه شان ګیره خري کم پلار چې څنګه لباس استعمالي ا بچي ماغه شان لباس استعمالي دغه شمور نو په دې خبرو کې په کور کې دنه چې کوم لباس استعمال ها د خاون په مخ کې هر قسم لباس جایز دي هر قسم لباس جایز دي د خاون په مخ کې چې خاوني او د خزي هیڅ خبر نه هر قسم لباس استعمالي شریعت د اجازه ورکړي او چې کور کې دنه بچي نو بیا لازم په لباس کې احتیاط کوي ګوره موږ د بچو خبره کو نو چې په کور کې دنه موږ د بچو خبره کو په کور کې دنه چې اوس درې سلورونه شریک وشي نه الته به څنګه احتیاط کوي الته خو به ډیر زیات احتیاط کوي چې چیرونه شریک وشي زموږ د معاشره په دې اړه ډیره دا نقصان به ډیر غټ ته په دې اړه ډیره کمزوري ده چې دا رونه ټول په شریک وشي او دغه شان به وزیر نه نوزي او بلکې چې کله د خزه چیرې نه وړي دی رور لا او دغه خدمت ونه کوي او دغه مخې لرانه شي نه دی به خفغان دی یو ګیله ده چې ولې پلانې رانه ولې ماته چک کینه ولې زما ته پوسونه کو ولې دې سونه کو او خاون د خپل ورو پوکي چې لکه ته دې سم کو نه ورته بلړ شي سوق په پوکي خزبه پوکي چې زه خیر ته شریعت خلاف ورزي کوو خو لګا چې دې خپنه شي نه صحیح ده روح سره ولي او ما رضوي سره خپل رشته تر رضوي سره خپل رشته خو په حدود کې دنه سو لاري شو ده دوا درې ملار چې را بندول غواړي دغه د لاسې زنا خوريږي
پردي سړي کور ته ننوته. یو سړی به وایي چې شیخ ته څه ګډې وډې وایي، څوک چې د پردي سړي کور ته ننباسي زه راته وایم ننباسي. ترس وایي چې کور کې دننه نه ایسي او ښځې ته پرده نه کوي، دا پردی سړی دی که نه. ماما زوی پردی سړی د ده خپل ورور چې دی دا پردی سړی دی. دا خو لا پرېږده جوی دا زمونږ نسبي دی. ځوان شیر وزیری کور به مونځ کې ناسي، تورې سپلۍ به یې په خپو کړي او خپل به خپل باندې اچولي، ښه په داسې کټ کې به بره ناسي. ښه دا ستا څه خپله چې کور منځ ته یې راوستی د غولي او منډو کې ناست دا چې زمونږ دي چې زمونږ دغه نیا الله دې وبخښي د هغې د تره زوی زوی دې قصه به شروع کړي، دی به هم دننه کور ته راوستی، دې دله سم زنا خوري. ګوره زمونږ د الله سبحانه تعالی زمونږ د ټولو کورونو حفاظت وکړي. خو ګوره دا واقعات ښکاره شوي دي او د دې انکار نه دی پکار چې داسې خلک شتي چې هغوی مسافرو باندې تللي دي نو ښځه بیا وروسته د ده د ورور سره لینډ جوړ کړی. داسې واقعات چې د شوي کړي ستاسو مخې ته به راغلي د تره د زوی سره لینډ جوړ کړی. ما ته به د مخکې ورځو کې په دې نږدې ورځو کې یاره میاشت به نه کېږي که نه ما ته به 5 کسانو ټلیفون کړی، 5 کسانو، او د دې 5 وړو دا تپوس و چې زمونږ ښځې زنا کړې ده، موږ ته خبر شي اوس موږ څه وکړو. زنا چا سره کړې نو 2 به کې وایي چې زمونږ د ورور سره لینډ دی، هغه نور چې پردي هلکان ذکر کړي هم د دوی خپلو کور ته به تلو راتلو. ګوره دا کور ته پردي سړي راتله د یو غټه لار ده د زنا طرف ته چې دا ما ورته بنده کړي دی که نه، نو دا دی چې یره به یي داسې کار به وکړي چې په خپل کور کې به شرعي پرده نافظ کړي. خلک دې خفه کړي، الله خو نشو خفه کولی که نه، الله نشو خفه کولی. که یو سړی دا ووایي چې وروره تا زه به بیټک کې کېنولی یم تا هم په بیټک کې کېنوم، وروره دا خو موږ غواړو دغه چې ته ما په بیټک کې کېنې. زما څه شوق دی چې ستا کور ته دننه درځم او د زنانو په منځ کې کېنم. زه لیونی یم چې زنانو په منځ کې کېنم، دروازې سره مې کېنوه، زه درغلی ستا ملاقات لی یم. سړی په سړي پسې نو دی به څه ګیله کوي، استاد زوی ماما زوی راغی ولې وټکو ټک ټک او ورته کوراکو په خیر راځه بیټک کې به کېنو، دی به خړ ته هم راواچي. لکه ته به زنانو پسې راغلی ته دنه د زنانې نه که دوی سره ګپ شپ لګې وایي نه نه چې زه خو ده پسې راغلی وم نو چې ده پسې راغلی نو خړته م دې ودې راچولی خو سره ناستې دغه بیټک کې وار خو خړته مې چې راچولی دی نو چلشتي د دنه ته خوشحاله دی چې زنانو به دې منځ کې کښېني او پلانې داسې وړي او پلانې داسې وړي او په خیر هلې او څنګه او واړه دي څنګه دي او کته او بره نه د دې ضرورت نشته. نو زموږ د بعض خلک څه وایي چې تا په کور بند کې ته هم بند که، نو صحیح ده چې تا بند کې ته هم بند که، دا ښکلې خبره ده که چې تا بند کې ته هم بند که. او چې کم سړی د خپل کور حفاظت کوي الله د ده حفاظت کوي نو په ده باندې د پردۍ زنانې نه ویني. دا ګوره فایدې لپاره خبره ساته چې ته د خپل کور حفاظت کوي، خپل کور ته دننه دي څوک نه راپرېږدي چې د هغوی دننه تله جایز نه نه تا به خلک خپلو کورونو ته نه پرېږدي نو الله به دې ګناه نه تا لرې ساتي. دا ګوره الله ستا حفاظت کوي، ګوره چې دې کورونو ته د خلک ته دننه نه پرېږدي که نه دا الله ستا حفاظت کوي. ګوره دا خو د خوشحالۍ خبره. داسې واقعات ما سره شخصي راغلي، هر ملګري سره راغلي چې زموږ خپل یو خپلو کور ته دننه راغی نو هغه کلي کور ته راغی نو ما بهر ودرو ما څنګه ښې خیریت ته او وړو ته ما اواز وکړو ما دا بیټک کولاو کې موږ کېو بیټک کې موږ کېناستو سړي نه خبرې اترې کولې نه نور څه چای مې روټۍ موټۍ موږ وکړو بیا لاړ. زه څه خبر وم چې د زړه چې دی پولۍ په ولاړ دي پړسېدلی هغه بیا وروسته ما ته پته ولګېده چې اوس هلته پابندي لګولی که دا پلانر راغی او څوک مخامخ شو نو خیر بني نو ما شکر مې ویستو ما موږ سلی ونیو چې د کور د دننه ځو زموږ د زنانو سره څه کار ده سره زموږ کار دی بیټک کې ورسره کینو که یا لاره کوڅه کې ورسره ملاو چې خپله خبره کوو زه څه کوم دنه زنانو پسې ځم چې دی په ما باندې پابندي لګوي. پابندي خو په ما باندې الله لګولی دی به په ما باندې څه پابندي ولګوي. ما باندې مخکې الله پابندي لګولی دی، ما باندې پیغمبر پابندي لګولی دی. ته وګوره پابندۍ ته وګوره. نو خبره ده یاد ساتئ چې کور ته دننه رسول صلی الله علیه وسلم حدیث کې وایي ایاکم والدخول علی النساء وایي ځان د دې خبرې ګوره لرې ساتئ چې کورونو ته مه ننوځئ، پردو زنانو پسې مه ننوځئ. یو صحابي پاسې په انصارو کې یا رسول الله د دې سړي د خپل خپلوان چې ګوره څومره ښکلی تپوس وکړو یا رسول الله د سړي د خپل خپلوان هم دننه نه ځي. رسول صلی الله علیه وسلم الحمو الموت وایي د سړي د خپل خپلوان خو مرګ دی مرګ وایي. په صحیح بخاري صحیح مسلم کې د حدیث دی دا د رسول صلی الله علیه وسلم الفاظ دي وایي د سړي د خپل خپلوان څه دی
مرګ دی د رسول صلی الله علیه وسلم الفاظ دي. نه د سولاري شوي درې سلورم د دې د لاسه زنا ډیریږي په معاشره کې چې کله په زنا باندې حد نه قایمیږي زنا کولو سره. لکه سړی زنا وکړه په هغه مثال کې 2000 روپۍ جرمانه کې خو دې شو یا جیل ته لاړ 100 ورځې 500 ورځې بیا را پریوت به ورسته را پری خو نو په دې معاشره کې به زنا کم شي نه هغه د پته چې زنا وکم 500 ورځې جیل ته بوزي چې زنا وکم په 2000 روپۍ جرمانه یې به مې را پری نو ګور په کم معاشره کې په کم ملک کې چې الله سبحانه وتعالى شریعت نافذ او حدود قائمي الته نو الته سوق زناګانی غلاګانی قتلونه دانه کې جيري. رسول صلی الله علیه وسلم حدیث کوي وی دا مخکینی خلق په صحیح بخاری سے مسلم کې دا حدیث ته عائشہ رضی الله عنها وی رسول سموي انما اهلك الذين قبلكم انهم كانوا اذا سرق فيهم الشريف تركوه واذا سرق فيهم الضعيف قاموا عليه الحد. مخکینی خلق الله دې دلته تواکړي چې کله چې بابا وږي چې مشر سړي غلا وکړه نو هغه باندې به حد نه قائمو او چې کله به کمزوري انسان غلا وکړه نو هغه باندې به حد قائم کو. نو په کوم معاشره کې چې حد نه قائميږي او د الله شریعت نه نافذ التم زنا چې دی ډیری. پنځم لار او پنځم سبب چې هغه د لاسه زنا عامه ده هغه د چې پیغلي جنکې نو واده کول او ځوانانو لکانو له واده نه کول. دا غټ مرض دی نن سبا ځکه چې څنګه د الک زلمی شي او د جنې پیغله شي نو دی واده ته ځړ کیږي. سړی د سلويختو کالو 50 کالو ته وې ماما دوی مخزه د لوري کې به خلګي سیم برش کم دنوي دیو ته سب خوشاله پس دغه سوچ کې یا خو درې خزینه ری نو کداغه چې راځي شي نو کوي او یا که چې د مالی مسلې وي چې دا حل شي به کو نو چې 50 کالو د شپېتو کالو بوډا ته وي چې دوی ماده لیکو ته خوشحالي نچې والک نه زلمی شي دبه واده ته ځل نه کی ایو جنې پیغله شي د دې واده ته ځل نه کی چې زواده شو زما خاون دا غړ ظلم روان دي چې په کورونو کې دنه زلمی سړي چې دا غناستي او پیغلي جنکې ناستي او مور پلار خوشاله دي وي زمنګ بچي ومني پسې مني وي موږ ته چې د اوسه پورې دی ویلي چې موږ لواده وک هغه ته حیا کوي شرم پکې دي خو ته چرته د مرګرو په ترو دا غوینه معلوماتو کې او سره تکینه ورشته خبرو کې سره ته وي د نن سبب د زمانه کې د خصوصي خبره زما یاد ساتي د نن سبب د وخت کې بالکل چې ګوره بچول واده سره لیټ نه کوي. مخکې حدیث اکثر د مشران خپل مثال ورکي مشران لدانی د بګر چې خپل مثال ورکي پوخه د موبایل وی نه د موبایل د بازارونو دي ډیر نه او په وخت پوخه دي پردي اهتمام ډیر زیاتو. نن سبا خو مارکیټونه ډیر شوي دي موبایل عامي شوي هر ماشوم سره الګ سره د جنې سره موبایل پروت او په دې کې هغه د جنکو تصویرانی نه په دې کې هغه د لکانو تصویرانی نه دغه د لاسه د بیا واده طرف ته زړه ډیر کی. نو کوشش دا کوي چې په کور کې الکی او په کور کې جنې او ستاوس رسی نو دوی واده کوي یا دوی له واده کوي د دې لاسه د زنا یو لار بندش. بیا کې د نصیحت ټول مسلمانانو ته او خصوصا پښتنو دغه دا چې د مہرونه کم کوي مہرونه چې کړه کم کړی شو نبی ابا چې د الکان بواده ولا الکانو ته بواده آسان شي. دا یو طرف ته نصیحت الک کور ولت جنې کور ولت چې مہرونه کم کوي او د الک کور ولت د نصیحت ته چې د سامان ته په انتظار مکینی د بغیرتوب خبري چې مال به کټ وروړي او مال به تلای وروړي او مال به ایشي وروړي او مال به چې پریزر وروړي او مال به لوخي وروړي دا ډېر کچه خبره نه ک الک کور ولا دا قصې پریدي جنې کور ولا مہرونه کم کی مسله به ټوله ختم بشي کنه اجاخه خو جوړ شي دي دلاسه پوډا پلار دي غریب پلار دي پینځه شپګلونه کور کې نه سره واده کوي ولینه ورور هغه چې کټه هغه چې دا او چې نه کوي به پر خلک خاندي کم ځینې د غریب پیسې وروړي کم څه کم 2-3 لک روپۍ به لګي نشته اوسه و جنکې دغه شان ناشتي د زینا ولر کولو شي الک کور کې غریب ناشته ولې د واده نه کې د خلوی سره
هغه ورو سو کوی چې و تولې وکي او سو کوی جاته تولې سو کوی شل تولې سو کوی دیرش تولې او موږ غریبانه خلک یو تولې دو طاقت امر نور نشتی نه کچرته الک کور ولا د قصې پریدي دي سامان سازو سامان ده چې موږ له بدارړو مله بدغه وړي او جنې کور ولا د قصې پریدي دي مہر ده خودوره مہر دي کېږي چې صرف د نکاح دغه چې نکاح کې مہر خوده د الله لازم کړی دي چې صرف د نکاح به رواش به دی وادو کی نو دې د لاس زموږ د معاشري حفاظت شي او سره زموږ په معاشره کې زره ته خد داوی سره د خبره کوم غالبا په هر کور کې ګوره جنید ونهستی غالبا په هر کور کې ګوره جنید ونهستی عمرونه ډېر شي سو کې نه غوړي څه درځو د قصو درځ پاتې شي نو دې شنې دي کول پکار او دویم نصیحت پښتنو ته غدا کچرته د جنې عمر زیات شي او په کور کې کینی نو د بدګماني مکو چې دا به صدر سناسته اکثر زموږ د خلک دا وی چې پاتې شي دي کې وسی چلی چل نشته یو نیم جنې دي چې رشتہ به شراشي پلار قصې ډېر کې قصو ماري نه دي شو نه کته نه بر دغه درسه جنې غریب په کور کې پاتې شي چې جنې غریب په کور کې پاتې شي نبی د عباس خلک بدګماني کې چې پاتې شي دي کې وسی چلی او دا به دغه پالتو خبري موقرته ملو شو خاص کر زه خپل ورونو ته نصیحت کوم چې د دې جنې چې په کور کې پاتې شي عمر ډېر شوی نو واده ک دویم واده ک په دویم واده ک په دریم ک سلورم واده ک نو ستابه ودونه ډیر شي او دلته به د زنانه سوي شي حفاظت شي د زنانه حفاظت وشي نو د خپل بچو خیال ساتي دغه ژوند چې ته خراب نه کړي په غلطو کارونو سره پای کې غټ لاس بیا زما واستای کوم پیزان غلې کو نو زموږ د نصیحت ته د پښتنو رونو خويندو ته ټولو ته چې په دې مسله کې کوتاهي مکوي د خپل بچو خیال ساتي دا بچی د نه چې ته ګوره خراب نشي خاص کړنن سبا دور چې د فتنو دور دی والله لازم چې انسان په خپل ځان وېریږي چې واده یو بچی په ځان یری نه چې بیا پیغله جنې او زلمه الک په کور کې دغه شان ناسي دا سویمه لار شو دا پینځمه ګور رسول سم دي ځوانانو ته نصیحت کړي یا معاشر الشباب ای ځوانانو من استطاع منكم الباء فليتزوج پتہ څه کې څوک واده کولی واده دیو کی فانه غض للبصر واحسن للفرج ادي د لاس سترګې حفاظت کیږي ادي د لاس د عورت حفاظت کیږي چې کله انسان واده وکي شپږم لار چې هغه بندول پکار دي هغه د ټنګ ټکور او د سندري او د فلمونه چې څو پر زموږ معاشره کې د ټنګ ټکوري او د سندري او د فلمونه نو د هغه وخت پورې زمونږ د معاشري حفاظت نشي کېده او په دې کې به زنا واقع کیږي د سندري چې د علما وایي د سندري د زنا پیغام دی د سندرو کې د زنا پیغام پروت په سندرو کې دنه مثال او چې سړی سندره ولګوله په سندره کې د نسل یو غزل وی کنه غزلو کې بدن نسي تما په شیرا لزتا په شیرا لمو ماته سر محبت کو تما سر کو نو دغه په ذهن کې یو خاکه جوړی کنه دا خاکه د زنا ابتدا ده د زنا شروعات خو پردي زنانه سوچ بده کوي کله خپل زنانه سوچوم کوي او بخوا کې د خپل زنانه نشتی نه دی به کوشش کوي چې د خپل شهوت په طریقه باندې پوره کړي نو د زنا یو لار د چې د بندول پکار دي او فحاشي په دې طریقې سره فحاشي خوريږي چې کله د فلمونه او د سندري او د عامش نو خپل کورونو کې پابندي ولګوي په دې ډیشونو باندې په ټیویانو باندې په سندرو باندې مکمل پابندي چې کور کې بدن ډیش ټیوي سندري د قسمه قصې نه دي سندرو د لاسه چې کوم توي کیږي تاسو سوچ نشي کولای الله په قران کې وي ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره کوم خلک چې مسلمانانو په منځ کې فحاشي خوري فحاشي دغه د سندري او د فلمونو او د تصویران د دې لپاره عذاب دی په دنیا کې هم او په آخرت کې عذاب دی د موبایلو کې د تصویران ساتل دا ګوره حرام کړ د خپل موبایل دینه صفه ساتي دې کې ته د زړه د خبرو کوم ګوره د مرګ جونی نسبت نه لري سوال به تمړ پروتي او ستاسو د موبایل په پتا باندې گواہی چې ګوره د یو بيدین انسانو او د یو فحاش انسانو د سره جنکو تصویرانو مشتي د سره د ماشومانو لکانو تصویرانو مشتي خپل موبایل کې د ګن بلا د سندري د قسمه قصې به نه مساتي د مرګ جون هیڅ پته نه لګي دا موبایل په پتا باندې گواهی شو ګره چې د بګیدنه د ساتلې
نه دا څو لارې شوې شپږ اسباب شپږ لارې وم سبب چې هغې دلاسې زنا واقع کېږي هغه دا چې کله یو سړی واده کړی یو سړی د اوس واده کړی او د دې واده باوجود د پردو زنانو سره خبرې کوي د پردو زنانو تصویرانی ني د پردو زنانو سره ملاقات کوي او د هغوی سره تعلقات جوړ کړي بیا دغه شان د خزم دغه چل کوي د خزم په غیرت کې راشي چې د پردو زنانو سره تصویران جوړي او د هغوی سره ګپ شپ په انټرنیټ لګوي د هغوی سره ملاقاتونه کوي د هغوی خوا لذي مال شي چل او دې ډېر شوي دي چې سړی خرابي نه زنانه بیا ځان په قص هغه شان کړي یلته هغه غوسه په دې طرف وباسي دې د لسم زنا هم کېږي نو د خپلو ځانونو حفاظت وکړي ستاسو د ښځو به حفاظت وشي رسول صلی الله علیه وسلم حدیث کې وایي ځان پاک ساتئ ستاسو ښځې به پاکې پاک ساتئ د څه نه د زنا نه د غلط کار نه ستاسو د ښځو به حفاظت وشي او د خپل مور پلار سره ښه کوئ ستاسو بچي به تاسو سره ښه کوي نو چې څنګه ته داسې به د ښځې او چې څنګه ته د خپل مور پلار سره یې داسې به ستا بچي تا سره یې دا دواړه ډېرې اهمې خبرې د دې دماغو د کوزې کوي ګوره نو دا اووه اسباب شو اتم او اخرنی سبب هغه ده چې نن سبا چې دا کم موبایل راوتي د زنا طرف ته غټه لار ده دا موبایل نو زه تاسو ته د زړه نه نصیحت کوم د ورور په شان په تاسو خفه کېږم په کور کې بغیر ضرورته د کیمرو ولا موبایل د فیسبوک او یوټیوب او د شنې چې بچلیږي دا به کور کې مه ساتئ هېڅ ضرورت نشته تر زنانه سره خبرې کې ساده موبایل ولا ټلیفون ته کوه جنۍ ته څه ضرورت دی چې د هغې سره به کور کې ټچ والا موبایل دی او هغه به فیسبوک چلی هغه به یوټیوب چلی ته به دا ګارنټي موږ له راکړې چې ستا به د کور کې چې کوم موبایل دی په دې باندې ستا بچي غلط څه نه ګوري دا ګارنټي به موږ له څوک راکړي ستا به مخکې خو به نه ګوري خو ته خو 24 غنټې به کور کې نه بیا چې کوم مسافر وړي زموږ په کلونو بهر دي غریبانه دې دلته بیخ بنیاد خپل وباسي چې زما د بچو تربیت وشي زما د بچو حفاظت وشي هلته له غټ موبایل لېږلی د هغوی هلته چې تباهي روانه ده د هغوی نه دا غټې موبایلې په کورونو کې بغیر ضرورت مه ساتئ او مې لېږئ دي کورونو ته او دا ایمو پلانې او دیسې د زنانه تصویر پکې ګورم څه ضرورت دی تصویر د اوسه پورې د خلکو به د خپلو بیبیانو سره او د ښځو سره خبرې کولې تصویر ولې چېرته لیدلی نه دی لیدلی ښه حالات ګزاره کېده او ښه ښکلي حالات روان نو څه ضرورت دی چې د زنانه تصویر یې نه په ایمو باندې او په سکایپ باندې او پلانې د واللانې دی دا قصې ختمې کوي د کور به حفاظت وشي د مخکې ورځو کې دا واقعه د دې موبایل د لاسه شوې ده اکس کم کلی کې چې دا واقع شوې ده اکس ما د خپل دا واقعه بیانوله چې یو کس خپل ښځې ته دا خبره چې ته کړې ده چې ته ما د تصویران راولېږه خپل دا اوس د ده کمزورتیا ده او د ده بېایماني ده ښځې ته ویلي تصویران راولېږه خو داسې تصویران چې لکه کپړې پکې نه وي دی دې ښځې ته ویلي هغه غریب له تصویران رالیږلي نو ښځه خو خاوند چې ته اوس څه ویه به کوي موبایل ولا د غټ لګلې ده او کیمرا به کېشتي ناغه ولا خپل تصویر را لګلې به د جمعې پورز دی پاسېدلې تلې لامبل چې غسل وکم د جمعې د منزل ته دی کوم موبایل بهر پروت به موږ د پښتنو کې د بل مرز دی چې موبایل کې هر چا پروت دی رالي ګوتی پکې وي دا خیانت ته ګوره کله یو سړی موبایل پروت یو کړنګي یو هر څه کېږي ډېر بلاسته چرته نه وړي نه ده چې د بل چا د موبایل اغستی ده چې کتلي به یې تصویران پراته وي هغه تصویران چې به دغه ظالم خپل موبایل ته راوړي نو بیا هغه په انټرنیټ باندې نشر کړي چې په انټرنیټ یې نشر کړي ده ته چا رالیږلي چې لکه دا څه قیصه ده نو الله سبحانه تعالی زموږ ټولو حفاظت وکړي که الله یې د دې حالاتو نه موږ ساتي الله یې زموږ د ښځو زموږ د بچو او زموږ د مشرانو کشرانو د الله حفاظت وکړي خو چې سړی ته دې پته ولګي چې دې تصویر نشر شوی ده او په دې صورت نشر شوی ده نو زم چې دغه به لیونی کي نه ډایرک کور ته تللی دی نه بیا ځوان شعر دی بیا غیرت دی کور ته تللی دی نه ښځه یې ویشتې ده هغه یې وجلې نو ګوره ظالمه تا ورته ویلي چې تصویران راولېږه ماته او تا ورته ویلي چې داسې راولېږه زه به ځان سره کېدم نو تا دې راوغوښتو بیا تا د خپل موبایل حفاظت نه دی کړی نو د دې موبایلو د لاسه چې کوم د مسلمانان و شرمیدو خاص کر زموږ پښتانه و شرمیدو هغې تپوس مه کوو دا کوم قومونه چې د دې ټکنالوژۍ سره عادت یې هغو ته داسې ناشنا نه ښکاري
لکه اوس د انګریزان دي دوی د جنکو سره دي عادت دي د جنکۍ تیریږي را تیریږي او د لغړې کپړې چوري خو که بالپره ته دغسې د یو مسلمان بوځي او هغه اول پرې دا ویني هغه به ډېر حیراني او ډېر د تعجب سره به ګوري چې وروره دا څه قیصه ده دغه شان دا موبایل د شي نه مینه چې کم قومونو سره هغو سره عادت دي د هغوی ته غټه خبره نه ښکاري زموږ د خلک د دې سره عادت نه و او صرف دغه سخته مزدوري پیژني هغه له ته ټچ والا موبایل ورکړي او دنه به جنکو ته سنې دی به څوک راټینګوي چې تقوا ورسره نه وي او د الله سبحانه وتعالی یاره نه وي د دې موبایلو د پښتانه په شرمونو وشرمو والله العظیم هغه درانه خلک هغه درون قوم هغه دې موبایلو د لاسه تباه شو خدري کورونو ویډیوګانې پکې جوړې شوي دي څومره غټه فتنه ده په کور کې دنه وادي په کور کې دنه خادي خوشحالي یو زنانه به ګناستي هغه به موبایل د کیمرې لګولي تصویران به ټول وباسي بیا که نور ځکه نشر نه کې خپل خاوند ته خو یو خې کنه وې دا غپلانی ولاړه دا غپلانی ولاړه نه هغه کور زنانه راخکاري شي چې خاوند د کوشش کوي چې دوی همیشه په پرده کې او جلسو کې ویني هغه زنانه راخکاري شي د موبایل د لاس نو تاسو کوشش وکړئ حتی الوسه چې په کورونو کې په دې قسمه موبایل باندې پابندي ولګوئ رسول صلی الله علیه وسلم حدیث کې وایي کلکم راع وکلکم مسئول عن رعیته په تاسو کې هر سړی ذمہوار دی او د هر یو دغه ذمہواری ورګي ته پوښ کی رسول الله صلی الله علیه وسلم والرجل راع على اهل بيته ومسئول عن رعیته او سړی خپل کور ول باندې مشر دی دنه به ته پوښ کی د کور ول مبارک ته به خپل کور ول باندې مشر ذمہواری دستا تانه به هر څو مبارک ته پوښ کی چې سستا به کور کې د روان دي نو دې کارو کې چې دا موبایل بغیر ضرورته د مپردي دی وړو ته مپردي دی زنانو ته وړو کې ماشوم له موبایل اغستې ټچ ور سکه ویډیو چې به سبق ګورم او دوی چې به پلانې ګورم او دا ګورم دا به احتیاطي مکوئ نن سبا ګوره دا کفر او کافران چې دومره کوشش کوي زموږ د معاشري خرابولو لپاره چې بجلی باندې د غرسو کوي په کلی کې به بجلی نه رسیدلی الته خو نیټ بالته چلی ورخه نیټ او نیټم کم یو 3G او 4G او د نینې بلاګانی چې کمی دي دا به کار کوي او بجلی باندې الته ګوره حالانکه ضرورت بجلی ته لري بجلی به ته نه ملوي بجلی باندې خدای نیټ بالته چلی ولې چې نیټ تلاسه مسلمانان خرابي ځکه چې نیټ تلاسه زموږ ستا کور خرابي نیټ تلاسه زموږ عزت زموږ نزي زموږ دین زموږ روان دي کمزوري کیږي ورو نو کوشش کوي چې د دې قسمه موبایل خپل کورونه خپل معاشره د لري ساتي دي به کوي کنه به کوي دا حالانکه دا یو نقطه زموږ په بیان کې هم ډیر تفصیل په دیو کو چې موږ په خپو شو الله سبحانه تعالی دې په موږ پوک الله سبحانه تعالی موږ توفیق راکړي چې موږ قران او حدیث زده کو باقي چې کوم مسائل دي او تعلق ساتي د زنا سره د زنا نقصانات او به د غیر سره د شان لیواتت الک پالک باندې مینیږي ولې یذ بل دغه شهوت پوره کوي او په خپل لاس باندې شهوت پوره کول ان شاء الله دا مسلې به پر روان درس کې بیانو الله سبحانه تعالی زموږ ټول حفاظت وکړي الله سبحانه تعالی زموږ د خزو حفاظت وکړي الله دې زموږ د بچو حفاظت وکړي او الله دې زموږ د ځوانانو حفاظت وکړي او الله سبحانه تعالی دې موږ زنا پشان ګنانا لري ساتي هذا والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين